شل کاله تا ما ته ډېر چا کلک درکړې ملګری د سلامونه مې ورته وایه ښه. اوهو شل کاله تا ته چا درکړې وې؟ اوهو 20 کاله نه، اخ درته ویې ویشته بچیش. شل کاله تا ته چا څنګه پیسې خوله ورته درکړې چینګه وې؟ کې لکه عقاري غوندې خوله دې ورته چینګه کړه د پیشو بچی دی دی تا سټ مات سه. یو شی دې همیش په یاد وساته وای قاري صاحب زمری در وولمه، وای قاري ودرېږه دا صاحب وخت ونیسه د زمري او د پیسو شوقي ته یې والله په بالله که زه یې شوقي نه زه نه زه الحمدلله زه له خپل فارم نه دومره عواید لرم چې د امریکا ټولو سوسیال خورو ته پیسې ورکوای سم، هغه نه بېغمه سه. تا ته ماهی در وویشته ویخله خوشحاله په سوې مزې ولاکه پر ایستلو پوهېږم افغانستان کې ټیک ټاک پیسې نه ورکوي ښه. اما د دې پېژنګ چې ته څونه پیسې ګټې د دغه بنسټ نه دي او د دې سوشل میډیا نه ما ته معلوم یې فارم خو بیخي نه یادوي خدای دې ملا ماته که د ورځې 500 کیلو شیدې ما په دې کیسو نه ده چې دا ولس انټرټین کړو. زه دلته تا سره یو څو پوښتنې لرم ښه وخانده ورته وخانده مننه خو ترې وکړه درته زمریان ولې ورته مننه وکړه مننه ورنه وکړه. ای تاسو ملا صاحبانو کې ټول همدا کمال لپیږي. ذاکر نایک د پاکستان د حکومت نه ګیله کړې ده وایي ولې ما شیانو مفته نه دي انتقال کړي. دا ملایانو عادت د مفته شیانو باندې ژوند کول. والله ماشومتوب کې مې ودرېږه ماشومتوب کې مې وروره ګوله داسې قطخ په لاس کې و ملا کور ته به روان و ملا صاحب وخت نوبت د منګ او دا 15 ډوډۍ وخوره د شروعات دا څو ورځې لایف رښتیا څنګه وختي راځي دا وخت بدل که دغه د ډېر ښه کار وکړه ځکه د موږ او تاسو مبارزې نه باید د افغانستان خلک مستفید شي و دې وخت کې ټول خلک ویدی ته به 2 بجې راتلې یو ساعت د که دا لایفونه نور هم مخکې کړي نو خوند به وکړي. خدا خو بیا د کار مار زندگی پرېږدم خدا خو ژوند ده که نه چې دلته باید سړی زمری او ګفټونو ته خدای دې بیخ شین کړه د 300 ډالر د میاشتې سوسیال درځي 15000 سمې سعادت درکړي یو څه به موږ سره خدای دې بیخ شین کړه مه خانده. زه به سمې سعادت ته زه لمبرې پیدا کوم دې ته به زه زنګ وایم چې نوم خو مې بد دی باید رامچک یا لمبر پیدا کړې لمبر به زه درکړم ما ته هم رالیږي زه ویده کېږم ناوخته ده وروره سبا چېرته زه مریضم یمه خدای دې خفه شوی نه یې وروره الله دې تا عزتمن لري سرلوړی اوسېږي په دغه یو شي باندې یقیني له زړه نه غواړم چې بحث د سره وکړم چې آداب مراعات کوي انسانیت سړیتوب وایي دښمن مړ که خو مردي مه مړ کوه دا متل ده.